دونکو السلام علیکم محمد جمع ځان هیله لرم چې روغ جوړ او صحتمند بس. درنو اورېدونکو نن زه غواړم چې تاسو ته پلوي ضمیر اندر وپېژنده. د اشخاصو له پلوه د یو عمل پلو یا لوری ښیي او تل تر فعل د مخه راځي. دا ضمیرونه درې دي: را، در، ور. درنو اورېدونکو د متکلم لوري لپاره راو ته استعمالوو، د مخاطب لوري لپاره درو ته استعمالوو او د غایب لوري لپاره ورو ته استعمالوو. د متکلم یعنی لومړی شخص لوری ښیي، یعنی دا ما ته اشاره کوي، لکه راوړه، راکړه، راکړه. را پلوي ضمیر ده، یعنی د متکلم یعنی لومړی شخص لوری ښیي. کړه فعل ده. راوړه، را پلوي ضمیر ده، یعنی د متکلم لوری ښیي او وړه فعل ده. را واخله، را پلوي ضمیر ده، د متکلم لوری ښیي، واخله فعل ده او نور. در د مخاطب یعنی دویم شخص لوری ښیي، یعنی دا تا ته اشاره کوي، لکه در واخله، در پورې کړه. در پلوي ضمیر ده، د مخاطب دویم شخص لوری ښیي، واخله فعل ده. در پورې کړه. در پلوي ضمیر ده، د مخاطب لوری ښیي، پورې کړه فعل ده. درځه، در پلوي ضمیر ده، ځه فعل ده او نور. ور د غایب یعنی دریم شخص لوری ښیي، یعنی دا هغه ته اشاره کوي، یعنی دا دلته موجود نه ده خو لیکن موږ یې دغه په اړه خبرې کوو. لکه ورکړه، ور پلوي ضمیر ده، د غایب یعنی دریم شخص لوری ښیي، کړه فعل ده. وروړه، ور پلوي ضمیر ده، یعنی د غایب لوری ښیي، وړه فعل ده. ور پورې کړه، ور پلوي ضمیر ده، د غایب لوری ښیي، پورې کړه فعل ده او نور. درنو اورېدونکو نن ورځ ما تاسو ته پلوي ضمیرونه در وپېژندل. هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي. تر راتلونکي خپرونې پورې مو په لاره سپارم. الله مو مل شه.